ادي لو بر دی یو وطن یو ولې هغه احساس مې کوشش کړی به کې وایي وجود مې لوی افغانستان دی د مثال په توګه زړه پکې پروت ملت افغان دی د مثال په توګه دا ظالمانو په ازغنو کرخو نیم کړی دی بیا یې په ډېر وحشت په لر او بر تقسیم کړی دی چې د دې نیم زړه یو کېدو ته څه اقدام ونه کړم ما ته معلومه ده چې ژوند به په آرام ونه کړم چې وی موجود دا د تورخم تور زنځیرونه تر څو چې مو ترمنځ وي د ډیورنډ شنکي تارونه تر څو نو بیا بیخي په لر او بر امن د خدای قسم دی په کابل جام په پېښور امن د خدای قسم دی تاسو حساب وکړئ چې څومره دردېدلي یو موږ د دې بېلتون د لاسه څومره کړېدلي یو موږ سکه ورونه یو دښمن سره ویشلي یو موږ بیا یې په 100 قسمه نومونو غولولي یو موږ له پښتونخوا چې څوک جنت هوره ویلمان ته لیږي بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لیږي موږ که سوځېږو که ژوبلېږو خو د دې د لاسه دا چې په وینو کې لمبېږو خو د دې د لاسه دا چې له هر ګړنګ لویږو خو د دې د لاسه چې له پیړیو بربادېږو خو د دې د لاسه منځ کې بېلتون دی ورور د ورور له حاله نه خبرېږي پلار یې د زوی او مور د لور له حاله نه خبرېږي نور نه تارونه منم نه یې دا پټک منمه نور نه تارونه منم نه یې دا پټک منمه نه د چا توره زور او نه د چا ټوپک منمه نه یې معده د ډیورنډ نه یې ګندمک منمه نه یې زنځیر پر تورخم نه یې په سپین بولدک منمه فقط یو لوی کور له کابل او تر ټک منمه دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یم زه ګنې که هلته یم که دلته یو افغان یم زه په لر او بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي وزیرستان سوات پکتیکا کې مې ورونه بل دي په هر مکتب او مدرسه کې مې ورونه بل دي په هر ښوونځي هر حجره کې مې ورونه بل دي د دې ورونو مړه کېدو ته یو کېدل پکار دي د دې ازغنو کرخو نور له منځه وړل پکار دي پښتنو څو مو چې دا وران وطن ګټلی نه وي چې مو تر څو دشمن ته زور د مټ ښودلی نه وي چې د وطن مو دغه زوړ پر غر ګنډلی نه وي چې مو تر څو پر اټک پل دیوال وهلی نه وي هې ګیلمنه تر هغې په موږ سیالي قسم ده په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده ډېر زبردست ګیلمن صاحب